دین محمده پورته سه دا راته ووایه تی به کوم څوک یاست سرجي کوم خو نه دی راته معلوم موږ یو څوک وره یو دغه غره و پیتاوي ته پراته یو السلام علیکم یارانو د دین محمد سره نن ډېره ناجایزه سوې ده بیخي بې انتها زیاته ناجایزه ورسره سوې ده راځئ چې ورسو دین محمد ته حال بې واخلو راځئ سلام علیکم وعلیکم السلام مه ژاړه مه ژاړه خدای به خیر کړي مه ژاړه دا خپله پریشاني دا زما د ګرانو کتونګو سره شریکه که لږ به دا د زړه درد کمزوری شي ژاړه مه ژاړه سرجي زه ډېر غریب سړی یم زه سهار اوسم ماښام 500 روپۍ وګټم دا خپلو بچیانو ته یې راوړم د ما سره ډېره ناجایزه وسوه زه ډېر غریب سړی یم سرجي زه به سهار ووتم ولاړم په بازار کې به مې روزانې وکړې د خپلو بچیانو ته به مې راوړې نن واړه واړه بچیان راپاته دي کشني کشني بچیان راپاته دي او مور یې نشته ښه دین محمده څنګه ناجایزه در سره وسوه ولا سرجي ماښام کور له ګیدړه راوښتې ولا چرګه یوړه اوس واړه واړه بچیان راپاته دي نن راسه ستا دپاره دلته بدلې مه وایه ولې زما نام مړه ده ښه داسې مړه ده دین محمده سپرلی خو م رالی ما درته وویلې دغه تازه تازه واده کړی دی دا مسافري نسي کولی او ویزه یې هم خرابه کړله زه د هغو د کور له څنګه کور جوړوم ما پوښتنه وکړه د هغو د کور د مخه هدیره ده هلکه تی دواړه ورونه یاست او سرجي موږ دواړه ورونه یو نو دا د پلار نومونه مې ولې جلا جلا لیکلي دي سرجي ته به بیا وایې چې تی نقل کړی دی یاره دین محمده نن ګرمي ډېره زیاته نه ده یاره ګرمي خو زیاته ده ساینسدانان دا وایي دا دنیا سیده دا ګول ده دا ګرځي او راګرځي کیدی سي وسوی ته وړي یو دونه لوی سرعت خدای درکړی دی ته نشې کوې نشې نه کومه یاره د کوره یې پسې راخستی یم وږی یم ولې یې پسې راخستی خو نشې به مې کولې یاره دین محمده یو شعر خو راته ووایه یار شعر درته ووایم هو وای دا خپه خپه یاران مې ټول باجکم دا خپه خپه یاران مې ټول باجکم یې ټوپکه که په لاس مې چیرې رالې یاره دین محمده روزې ته 3 ورځې پاته دي څنګه به سې روزه کې یاره زما بډوکې خراب دي ډاکټر راته ولې اوبه به ډېرې څښې ته راوته خو به راځې یاره دا ګونډې مې ډېرې پړسېدلې دي روزه مات خو به کوې ولې زه هندو درته ښکاره کېږم